ځوان هغه چې د وطن په درد سوځېږي، ځوان هغه چې د وطن په درد سوځېږي، که سل ځله په مخ ولیږي پورته کېږي، ما ترې سل ځله قربان او صدقه کړي، ما ترې سل ځله قربان او صدقه کړي، چې د مرګ په پوله ناست وي لا خوځېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمانو دوستانو، تاسو ټول ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د موضوع نه خو واقعا چې زه خبر نه وم، ځکه دا څو وخت د انټرنټ لاسرسی نه لري یو بل چېرته وم، او نن یو ناڅاپه خدای شته چې نور کارونه مې لرل. دا یو ورکوټ لمسی مې دی امجد خان، ویل بابا ټول کارونه پرېږده او زه ځمه. مال صحیح ده، راځه چې ته دومره احساس لري او دا ستا احساس هم نه خبره د حماسي شعرونو ده خبره د حماسي شعرونو ده. ګورئ دوستانو، دغه د شعر خبره او مفهوم داسې ده چې هر سړی شعر نشي ویلی. ډېر پاخه پاخه خلک شته دی، ډېر قوي پوهان شته دی، ډېر رسېدلي خلک شته دی چې ښه استعدادونه لري، تالیفات لري، خو شعر نشي ویلی. د شعر استعداد ورسره نه وي. دا شعر په حقیقت کې د شاعر د احساساتو، د هغې د فکر، د تفکر او د نظر یوه هنداره ده چې د ټولنې نه یې راخیستې ده. د ټولنې رنګونه یې لیدلي دي، د ټولنې کردار، د هغه ادبیات، د هغه تاریخ ورته معلوم دی. اوس راځو دې ته حماسي شعرونه څوک ویلی شي. اوس موږ که شاعران داسې په کټګوریو باندې ویشو، نو ارواخاد استاد الفت وی یو شاعر دی یو مین دی، یو شاعر دی یو مین دی. مین بس هماغه د خپلې محبوبې نه تاو دی، لکه دا موږ او تاسو زلفي دي او ماران دي او لړمان دي، بس د دې نه تاو دی. او شاعر چې دی هغه سره یو بل احساس موجود دی، هغه د خپلې جامعې، د خپلې ټولنې تاریخ ورته معلوم دی، مبارزه ورته معلومه ده، د خلکو د مبارزې تاریخ ورته معلوم دی. هغه هسې هوایي خبرې نه کوي، د هغه احساس د هغه د ټولنې د مبارزې نه رنګ اخیستی دی، ځکه حماسي شعرونه وایي. متوجه یاستئ ورونو؟ هغه د ټولنې د کردار، د تاریخ او د مبارزې نه رنګ اخیستی دی، نو دغه احساسات یې په ولولو راځي او بالاخره هغه حماسي شعر ته رجوع کوي. وګورئ نن ورځو کې زموږ او ستاسې زیاتره شاعران په حماسي شعرونو ځکه لګېدي دي. دلته د ټولنې یو تاریخي مرحله روانه ده. زموږ په جامعه کې یو تاریخي مرحلې ته موږ رسېدلي یو، ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلي یو. دلته زموږ د ژوند او د مرګ خبره ده، دلته د بري او د ناکامۍ خبره ده. ځکه وګورئ تاسو سوشل میډیا وګورئ، اکثره شاعران چې دي چې زه ګورم ټول حماسي شعرونه وایي. کوم یو نیم که داسې پیدا شي ما غوندې وزګار، هغه هم دا زلفو نه تاوي او سترګې دې نرګسي دي او پلانی دی. دوستانو خبرې ډېرې نه کوم، ما خو خبر وی دې موضوع کې به ما تاسو ته پوره معلومات هم درکړی وي او وخت نه نیسمه. دغه د حماسي شعرونو ما یوه ټولګه وه د ګودر یادونه، هغه مې یو وخت یو استاذ ته ورکړه، هغې پې لیکنه وکړه، بیان زمان کې ولیکل، ویل دې کې بیخي دا د وطن هېڅ خبره نشته دی.
ویل د وطن هېڅ خبر پکې نشته دی. بیا ما ورته ویل چې استاد ډېر وبښئ، زه یو بل مکمل حماسي یو بل کتاب لرم، هغه فولادي سلۍ ورته وایي، په هغې کې زما ټول شعرونه ما هغې ته راټول کړي دي، دا مې بیل کړي دي، دا د ګودر یادونه د هغې نه بیل دي. موږ دا نه ویو چې تاسو عشقي شعرونه مو ویوئ، دا عشقي شعرونه هم د دغه یو رنګ دی، خو وخت سره فکر وکړئ، د وخت تقاضا وګورئ چې اوس وخت څه تقاضا کوي. د شعر وظیفه دا ده چې خلکو ته یو پیغام ورسوي. د شعر اصلي هدف او مرام دا دی چې خلک یو رنګ ځینې واخلي، یو مثبت فکر منځته راوړي، یو تحول منځته راوړي. نو هغه د وخت سره دی. اوس که وخت فرضاً د شعر او د شاعرۍ د عشقي شعرونه وي، د حماسي د نور وي، نو هغه هر یو په خپل وخت کې ښه ښکاري، په خپل وخت کې لوستونکي هم ډېر دي، اورېدونکي هم ډېر دي. درنو ستاسو وخت نه نیسمه، احسانمن صاحب نه بخښنه غواړم، لږ ناوخته راغلم، تاسو ټول نه بخښنه غواړم، د هغه خبرې مې وانه اورېدې. حتما ویډیو کې بیا وګورم. ماشاءالله خبرې د هغه خو ټولې عالمانه دي او قدرمن زمان صاحب هم ښایسته خبرې وکړي د حماسي شعرونو په باره کې. تاسو ټول ته بریا او کامیابي غواړم. خوشحاله اوسئ.